مننه دوستانو، هیله لرم چې تاسو مو راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. خوږو دوستانو، تاسو لپاره مې نن یوه ډېره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده. دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل غلا شوی موبایل معلوم کړو او بېرته یې پیدا کړو. نو دوستانو، دغه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده. د دې لپاره به دوستانو که تاسو څخه چا دوستانو موبایل غلا کړی، کوم غل در څخه موبایل وړی، نو تاسو په دې ته اندېښمن مه کوئ چې خو زما شخصي تصویران و، ما شخصي ډیټا و، ما فیسبوک و، زما یوټیوب و، زما هر څه پکې و. نو دغه دوستانو هیڅ اندېښنه مه کوئ. دغه ډېره اسانه طریقه ده. تاسو اوس کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره هغه موبایل پیدا کړئ او د موبایل غل دوستانو معلوم کړئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ خپل موبایل کې به خپل پلی سټور دوستانو را خلاص کړئ او تاسو به دوستانو هغه جیمیل چې تاسو مخکې په دغه هغه موبایل کې لاګین کړی و، هغه جیمیل به تاسو دغه ځای کې هم دوستانو ورکړئ. هغه جیمیل چې تاسو سره په موبایل غلا شوي موبایل کې، یعنې غل چې تاسو څخه کوم موبایل وړی دی، په هغه کې به تاسو یو جیمیل وي او هغه جیمیل به دغه ځای کې هم دوستانو تاسو لاګین کړئ په دغه موبایل کې. بیا به راشئ دوستانو په پورته پروفایل اپشن باندې به کلیک واخلئ او بیا به دوستانو داسې راشئ مینیج یور ګوګل اکاونټ، په دغه باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې دغه کلیک کړئ تاسو به یوه شېبه انتظار ورته وکړئ. دوستانو، تاسو ته دلته یو بل اپشن راشي. تاسو دوستانو په دې کې لاندې یو برخې ته راشئ، سیکیورټي برخه دوستانو په دغه سیکیورټي اپشن باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ. کله چې په سیکیورټي باندې کلیک واخلئ ته به داسې راشئ یور ډیوایس دوستانو تاسو که ته راشئ دغه یور ډیوایس باندې داسې راشئ به د خپل موبایل چې کوم نشان درته ښکاري په دغه باندې به کلیک واخلئ او یوه شېبه به دوستانو تاسو ورته انتظار وکړئ تر څو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. تاسو دوستانو اوس کتلی شئ هغه موبایلونه چې د تاسو جیمیل په هغو موبایلونو کې خلاص دی. زما دغه جیمیل چې دوستانو دی خلاص دی، اوس په دغه موبایلونو کې خلاص دی. دا خو دوستانو یو زما خپل موبایل دی چې جی6 موبایل دی، همدا اوس فعل حال په دغه کې خلاص دی دوستانو. او دغه دی جی5، دغه جی5 موبایل کې هم دوستانو ما خلاص کړی دغه ایمیل او ترڅنګ جی3 2014 دغه کې هم دوستانو ما خلاص کړی دغه موبایل دغه چې دی. او ترڅنګ دوستانو تاسو کتلی شئ نوټ 4 موبایل کې هم ما خلاص کړی دی، خو له دې څخه ما اوس فعل حال ساین آوټ کړی دی او نشته په دغه موبایلونو کې. خو دوستانو په دغه دوه موبایلونو کې اوس دوستانو فعال دی. زه راځم دغه موبایلونو څخه دغه ځای اوس معلوم کړم. دوستانو دلته چې تاسو کله په دغه کلیک پرې واخلئ نو زه راځم دغه څخه یم اوس غواړم دغه جیمیل او هر څه ډیټا ترې له منځه یوسم دوستانو. نو دلته دوستانو موږ ته دوه اپشنونه راکوي. یو ساین آوټ دی. ساین آوټ معنا دا چې که تاسو غواړئ د خپل جیمیل له دې موبایل څخه لرې کړئ او دغه ډیټا ترې ختمه کړئ، نو په دا ساین آوټ باندې به تاسو کلیک وهلئ. که راشئ دوستانو په د پاینټ ډیوایس باندې تاسو کلیک ورته واخلئ نو تاسو ته به د هغه لوکیشن معلوم کړي، د هغه ځای به معلوم کړي. په دغه پاینټ ډیوایس باندې دوستانو کله کلیک واخلئ او یوه شېبه تاسو ورته انتظار وکړئ تر څو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. زه دوستانو یو څه ویډیو در هغې سکیپ کوم، خو ته دوستانو نه سکیپ کوم ویډیو دغه دی موږ ته اتومات راواړول. دغه موبایل کې دوستانو تاسو کتلی شئ ګلیکسي جی5 کې دغه خلاص دی او دلته تاسو ته ډایرکټ راځي افغانستان. په دغه افغانستان کې دی، خو دلته به دوستانو تاسو که غواړئ چې د هغه ځای معلوم کړئ، یعنې د هغه کور هر څه پته معلومه کړئ، نو تاسو به باید د هغه په موبایل کې ډیټا خلاصه وي. د غلا چې تاسو څخه موبایل وړی دی په هغه موبایل کې باید ډیټا دوستانو خلاصه وي. نو چې کله پکې ډیټا خلاصه وي نو تاسو کولی شئ چې د هغه اصلي پته معلومه کړئ چې په افغانستان کې دی، په کوم ولایت کې دی، په کومه ولسوالۍ کې دی، په کوم کلي کې دی، په کوم کور کې دی. دوستانو ټوله پته تاسو ته ښایي. خو دوستانو تاسو که دلته په پلی ساوند باندې کلیک واخلئ نو تاسو له لورې به هغه موبایل ته یو اواز ورشي، یوه اواز به دوستانو ورشي. او که دلته به دوستانو په تاسو په دغه اپشن باندې کلیک ورته واخلئ، دوستانو که داسې راشئ په دغه سیکیورټي ډیوایس باندې دوستانو ورته کلیک واخلئ نو تاسو دغه دلته تاسو ریکوري میسیج دوستانو اپشن دی او دلته ترڅنګ یې ټلیفون نمبر ده دغه به ورکړئ. په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ، هغه به کولپ شي او هېڅ به کار نه کوي دوستانو. د دې لپاره به هغه موبایل هېڅ کار نه کوي، هېڅ به ځای ته ګټه نه شي اخیستلی. او دوستانو دلته یو بل اپشن چې کوم دی په دغه کې دوستانو دغه لاندې اپشن اوس تاسو ته درښایم. دوستانو دغه لاندې اپشن ریسیس ډیوایس کوم چې دغه باندې دوستانو کله تاسو کلیک ورته واخلئ او په دغه ځای کې به دوستانو تاسو یور پاسورډ، یعنې تاسو خپل پاسورډ چې کوم دی هغه د جیمیل پاسورډ کې په نیکس باندې به کلیک وهلئ. د هغه موبایل څخه به مکمله ډیټا ختمه شي. فیسبوک به وي، هر څه چې وي دوستانو، فیسبوک به وي، میسنجر وي، واټساپ وي، ټلیګرام وي، انسټاګرام وي، جیمیل اکاونټ وي، پلی سټور وي، یوټیوب وي، هر څه به دوستانو پاک شي او صفا به شي له هغه موبایل څخه. نو دوستانو دغه ډېره خوندوره طریقه ده. که غواړئ د هغه اصلي پته معلومه کړئ نو د تاسو جیمیل چې کوم ورسره فعال دی نو هغه باید یو ډیټا خلاصه کړئ. نو تاسو بیا کولی شئ چې اصلي پته معلومه کړئ. مثلا په افغانستان کې تاسو ته ښایي چې په افغانستان کې په کوم ځای کې دی دوستانو، نو دغه ټوله پته به تاسو ته ښایي.
چې په کوم ولایت کې نو مکمله پته به تاسو ته ښایي خو باید جیمیل په هغه موبایل کې چې خلاص دی هغه باید حتما ډیټا خلاصه کړي تر څو تاسو پته معلومه کړئ نو دوستانو خاص طریقه همدغه هم ده چې تاسو راشئ په دغه ساین اوټ باندې کلیک واخلئ د هغه موبایل څخه به دغه بهي پاک شي او لرې به شي ختم به شي نو د هغه موبایل څخه به پاک شي هېڅکله بیا نشي کولی چې هغه دغه جیمیل دوستانو استعمال کړي نو دغه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه دوستانو که دغه ویډیو مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم زموږ ویډیو شیر کړئ دوستانو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره وتړئ ځکه چې موږ په دغه چینل کې هره ورځ داسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو نو تر بلې ویډیو به چې زه راځم دوستانو د الله په امان